نو چې دا نعمتونه دته د الله ملو شي او رب العالمین په د خپل فضل او خپل کرم وکړي نو دی په غرور کې مبتلا شي دی دومره په غرور کې مبتلا شي چې دی بیا هر انسان د نظر نه هیڅ شی نه راځي دی انسان ته احسان فراموش وي لکه څوک چا سره ښېګړه وکړي او ته ووایي چې هلکه زه راغلی یم او بچي مې نار دي او ماله یو 1000 روپۍ راکړه بچي راته نار دي وږي دي هغه غلی غوندې کور ته لاړ چې وړی پې خفه شي او یو 1000 روپۍ یا 1500 روپۍ راوالي او پټې ورکړي ها دا وانه احسان یې ورسره وکړه پکار دا ده چې دې سړی هغه له مخې له ورشي چې کم از کم سلام خو پیچی که نه یاره یو وخت کې ما سره ښه کړي لیکن چې دې هغې انسان له په مخه ورشي او د ده خیال نه د کبرجن بچیه پیسه ورسره شوې ده اوچت ګرځي سړي لسه وایي چې ده سره زه څه وکړم پرون رالی ما ته دروازه کې ودرېدې او یې ښځه بچي مې نار دي ما دله پیسې درکړه اوس ما خلکو مخکې به عزته کې او ما پس وی کبرجن بچي اړه خفه کېږي که نه خفه کېږي داسې الله خفه کېږي که الله وی ما تعالی سروغ صحت درکه بیماری نه مې محفوظ کړې ما بچي درکړل ما مال دولت درکه ما ځمکه جایداد کارخانه درکړه ما موټر درکه ما د دنیا نعمتونه بنګلم درکړه ما نوکران درکړل تا ته تاویږي را تاویږي نو اوس لویي کې احسان فراموشه د فطرت خلاف لګیا ته څوک چې کبر کوي د فطرت خلاف لګیا دی هغه انسان به څه کبر وکړي چې د هغه پیدایش د څه نه دی د څه نه پیدا دی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک صحابي دی او یو وخت کې د مدائن گورنر و مدائن لوی علاقه و د هغې گورنر و کسان رالل میلمانه ملاقات د چې رالل دی په یو زوړ کټ کې پروت و زوړ کټ کې چې د هغې بوڼه شلېدلې و ځای په ځای او چې خپو ته یې لاندې وکتل نو سپلی د کټ خوا کې پرتې وې پیزار اشلېدلې و او چې داسې نظر یې ورته وکته هغوی خو وې دا به ډېر لوی سړی وي ګورنر صاحب دی نوکران به بل څوک به چې نظر یې وکړه نو شلېدلې څادر پې پروت و هغې ته ټوکړې لګېدلې دوی د خپې نه ونیو دوی وي دا څوک څوکیدار دی ګورنر صاحب بدن نه محل کي دا څوک څوکیدار دی خپې نه ونیو ای ملګري راپاسه چې راپاسېده وی چې خفه کېږه مه خوب نه مو ایستې گورنر صاحب سره زمون کار دی څه کار دی زما دا کار زما دا کار زما دا کار زما دا کار بالښ لاندې کاپۍ پرته وه کاغذ پروت و هغې راواغېسته او د کټ سر ته قلم او صحیح پرته وه او په هغې یې لیکل وکړل بیت المال سیکرټري له به ورشئ او دا به ورکړی به دله درکړي وی ګورنر صاحب سره میله وکړه هغې وی چې دا خو نوکر دی دا خو پولیس والا دی گورنر صاحب سره میله وکړه وی ته ګورنر څه کې خو ختم دی له ولیکه هغې ورته غوسه شو مونږ تاله نه یو راغلي چې ته مونږ ته خطونه لیږې مونږ ګورنر صاحب له راغلي یو وی ښه ګورنر د قوم خادمي اعظم د قوم خادم یم که نه ښه ما دله ولیکل که ته سلمان فارسي وي او نو ړچ پې ولګېد او ګورنر سره چیړ وکړو دا ګورنر دا جامه دا صادر دا پیزار او ته څه وایي وی د انسان حقیقت څه دی اوله نطفة لومبې د نطفه د کم سیز نه پیدا دی د مور په ګېډه کې د څه نه پیدا دی د داسې سیز نه پیدا چې هغه د انسان نه وځي نو په اودس کار نه کېږي غسل به کوي صابین کوي و آخره جیفة که الله دې خوشحاله نه که او قبر له لاړې نو د چینجو درنګه به یې درنګه چینجي به د کیوشي ماران او لړمانان به در کې نښتي ټوله نه لومبی د انسان خېټه څخه کېږي انسان چې کله مړ شو په کټ کې په قبر کې کېښود د ټولو نه مخکې د خېټه کې چینجي وشي خېټه پړسېږي 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 څښا شي دومره خېټه وپړسېږي چې لحد ډک شي
زینی نور چې د لحد نه بار دا خېټه وځي نو پړق چې دا خېټه اوچوي دا چینجي پکې لګي دا خېټه ولا وشلی اوچوي چینجي لګي نو بیا رو دا چینجي روان دي د دماغ ته د په سپیمو کې روان دي د په وجود کې روان دي نو غوښه مکمل ختمه کې وی خوري نو بیا د اډو کې خپل چینجي دی هغه ورپورې ونښلي هم ولا ختم کړي او که د خدای د طرف نه پې عذابي د مارانو د لمانانو نو رب العالمین دې د هغې نه موږ وساتي دا ختم شي دا سترګې خشته ښکلې ختم شي تاسو وګورئ چې ته د مړي ډانچه چې وي که نه تش اډوکې غوندې وي پختی ښکاري اډوکې پټې سرمن زړه اینا دا ټول چینجي وخوري ختم او اخره کې پې داسې چینجي ولګي چې هغه اډوکې هم ختم شي چوره چوره شي اډوکې رفات ورته وي په عربی کې چوره چوره شي دا اډوکې نو اوله نطفتون اول نطفه اخر کې څه شی دی جیفتون مرداره که د خدای طاقت ته سره نو د الله مدد نو قبر کې د چینجو جاله ده او فیما بینهما حامل للعذره منځ کې څه شی دی منځ کې ګوره خېټه کې د څه شی ځان د بار کړی دی ګندګي نجاست داسې ګن په خېټه کې ګرځې چې که دغې ګن نه لږه غوندې هوا لاړه شي نو هغې د لاسه خلک پوزه پټه کړي د پلانکي نه بعد لاړل پوزه ترې پټه کړي او په خپله هم ترې پوزه پټه او چې دسماتي ته کېنې په خپله هم ترې پوزه ګټئ نو سلمان فارسي ورته وایي چې د کم انسان حقیقت اول دغه آخر دغه او منځ کې دا خېټه کې دننه بلا نو دی به څه قبر او لویي به وکړي ما له خدا خره چې سپلی دلته پخپو کوم قبر کې خو نه شم پخپو کولی دا خو شلیدلې صادر دی خو واخو مې غوسته قبر کې خو نشم سا چاچولی په ځان شلیدلې کټ دی پکې سم لاسم قبر کې خو ما سره کټ نشته گورنري چې در کې غرور پیدا نه کړي ته عاجزي وایي نن سبا خو چې چاله یو رکوټې غوندې موټرګۍ والي بیا چې په لاره ځي سلام هم په چا نه اچي لوی شخصیت لوی سړی هوټینې غوندې یو کوټګۍ کور د لپو خدای پاک درکه د خدای نعمت دی 2 رکعاته نفل پکې وکړه د خدای شکر ادا که شکر دی بچی دله خدای درکه شکر د خدای ادا کا نه جي نه زما خو 5 شپږ زامن دي 90 دي رویرونه دي ما څوک طاقت دا زدا مړه ته څه شی سړیه چې خدای دې راوغورځوي قسم په خدای که دا شپږ بچي به راته پړ مخې راوغورځوي بیا به څه کوې او چې تا راوغورځوي بیا به ورسره څه کوې خلک په غرور کې کم طرف ته لاړل په قبر کې کم طرف ته لاړل زه حیران په دې چې د پیسې خلک کم خوا بوتلل دولت خلک کم خوا بوتلل څومره نشه په دې خلکو کې دولت او پیسې پیدا کړه آی دن ورځ تر ورځې نن راپاسي د پیغمبرۍ دعوې خلک کوي آی دن روزه هلته بله بل ورځ په دغه مفتی آباد کې او راپاسې د پیغمبرۍ دعوه د پیغمبرۍ الله اکبر سره پاره دا دعوې کوي دا دې دپاره کوي چې امریکا ویزه راکړي څه دپاره کوي امریکا ښځه راکړي څه دپاره کوي نیشنلټي امریکا راکړي مړه پیسه دومره لوی شی شو دولت دومره لوی شی شو چې ته د خدای دعوې کې ته د پیغمبرۍ دعوه کې الله یعلم حیث یجعل رسالته رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي وایي ما ته هغه ځای معلوم دی چې پیغمبري چاله ورکوم زمیندار په تخم په کم ځای کې کري چې ورته پته چې دا زرغونتیا کوي او دا زرغونتیا نه کوي چې نه کوي هغې کې تخم نه کري چې زرغونتیا کوي په هغې کې تخم کري نو هغه وجود الله ته معلوم دی چې دې کې د پیغمبرۍ تخم کرل پکار دی ورچول پکار دی او که نه دی پکار علماء پسې کنزل کبر غرور الیس بجهنم مثوی للمتکبرین الله وایي تاسو ته پته نشته چې د متکبرینو د کبرجنو خلکو ځای څه شی د دوزخ دی تاسو ته پته نشته تاسو نه خبر چې د دې کبرجنو ځای دوزخ دی او رسول الله مبارک فرمایي چې کبرجن خلک په دوزخ کې ورواچوم امثال الزر د وړو میږو په شان پوټینې به دا وجود به ولره کوټې کم پوټینې به کم لکه واړه میږي چې دي او خلک به پې د پاسه خپې ږدي او چیخڼې به تا هغه وي چې په دنیا کې ځان پسې خپې راښکلې او مټې به دې والې ولا تمشي فی الارض مرحا په ځمکه کبر سره مه ګرځه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا که ډېرې ځان پسې خپې راکاږې دا سر اسمان ته نشي رسولی او دا ځمکه شلولی نشي
د خدای چې بدی شي نو کبر یې بدی شي، چې خوښې د عاجزي خوښه ده. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله، چې څوک د الله د لحاظ نه د الله د وجې نه عاجزي وکړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او په کبر خفه کېږي، دله به زه عزت ورکړم، دې به زه لوی کړم او بیا به سي دې به زه عزت ورکړم، دې به زه اوچت کړم، دې به زه وځلم، دله به زه ستوري جوړ کړم. فهو فی نفسه صغیر وفي اعین الناس عظیم، دته به ځان ورکوټ ښکاري لیکن د خلکو په نظر کې به لوی سړی ښکاري، ځان به درته رکوټ ښکاري. دی به وایي زه خو څه شی یم، دی به وایي زما حقیقت څه دی، دی به وایي زما دننه ګېډه کې څه پراته دي، دی به وایي خو سبا مړ شم چینجي به مې خېټه وخوري که نه، دی به وایي زه خو څه ملا نه یم، زه خو څه مالدار نه یم، مړه ورشه که د ما سره یو 15 جریبه ځمکه ده د بل هغه د 1500 ده، که د ما یو 50 جریبه ځمکه ده د بل ورشه هغه د کارخانه ده، که د ما 100 جریبه ده خدای را کړې ده، خدای را کړې ده ورشه د بل 2000 ده، که د ما کارخانه ده زه ټیک شو کارخانه دار یم دا خدای را کړې ده. زما یو سړي راته دا ووایي د کارخانې مالک و د کارخانې څه وړه غوندې کمپني ده مال راځي کله کله، ما ته وي مولوي صاحب ما کارخانه یې جوړه کړه، وی مولوي صاحب کارخانه به خپل کار کوي، وی په دې خوشحاله یم په دې خوشحاله یم چې را سره یو 40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي. ګوره څونه ښکلې خبره ده، په دې خوشحاله یم چې یو 30-40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي، او په دې خوشحاله یم چې ماسپښین وخت شي بانګ وشي کارخانه کې ټول مزدوران دوی کار به پرېږدی او د جمعې لمونځ وکړم، او په دې خوشحاله یم چې مازدیګر بانګ وي ټول راشي او د جمعې لمونځ وکړم، او په دې خوشحاله یم چې د تبلیغي نصاب پروت دی ماسپښین نه پس هم تعلیم کېږي او مازدیګر نه پس هم تعلیم کېږي، او په دې خوشحاله یم چې پیسه ګوتو له راشي چې د جومات کې ورکړم، مدرسې له ورکړم، د خدای په لار کې خرچه وکړم. ماشاءالله دې ته کارخانه دار دا نه چې کارخانه منع نه ده، مال جایداد منع نه دی، خدا ووایه چې دا د خدای فضل د خدای احسان دی، په ځان کې به کر نه پیدا کې، غرور به نه پیدا کې. زمونږ په دې عربو کې سعودي عربو کې په دې عربو کې ما لیدلي دي په هغې کې یو صفت دی بس، خدای چې په چا آبادۍ په دې وجه ما یو لیدلی د په هغې کې دا یو صفت ادا چې چېته خادي وي یا چېته ډوډۍ وي نو چې دا میلمانه وخوري نو دا د عربو دا شیخان دا لوی خلک د دې خپلو عمالو مزدورانو سره یو ځای کېږي او هغه پس خورده چې کومه ډوډۍ پاتې هغه خوري، دا ما لیدلی دي، دا د عاجزي ده که ټیک ده. نقصانات دلته هم ډېر دي، ډوډۍ ډېره ضایع کېږي، ګډان چیلې لال کې ګند ته وغورځوي او پکې به وي کبرجن به هم پکې وي، داسې به هم پکې وي چې په خپلو عاملانو به ظلمونه هم کوي، دا نه چې ګنې ټول یو شانتې دي، خو دا ما 2-3 ځای لیدلي ځکه درته خپل چې شمدید خبره کوم. دې ته عاجزي وایي. فهو فی نفسه صغیر، دې ځان ته رسول الله مبارک فرمایي دې ته ځان ته رکوټې وایي، ځان ورته رکوټې ښکاري، ځان ورته کمزور ښکاري. وفي اعین الناس عظیم، د خلکو په نظر کې ستوری دی ځلنده، خلک یې قدر کوي عزت کوي، خلک ورته نږدې کېږي ورځي ورته. او من تکبر چې چا کبر وکړه کبر وضعه الله، خدای به یې ذلیله کړي. زه نه وایم رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې به هم خدای ذلیله کړي آخرت کې به هم الله ذلیله کړي. او فهو فی نفسه عظیم، دې خو ځان ته ډېر لوی وایي، دې خو ځان پسې خپې راکاږي، دې خو بل ته د سپک نظر ګوري، دته خو ګاونډي، دته خو غریب، دته خو مزدور، دته خو یو کمزور امسایا، او دته خو یو لیبر او یو کمزور سړی غریب د نظر نه یې سم نه راځي، غټې غټې خبرې به کوي، زه دا مې مړه مې او زه پکې سي زه دا. او وفي اعین الناس، د خلکو په نظر کې څه شی دی، د خلکو په نظر کې کمزور دی، بیکاره دی، حقیر سپک دی، ځان ورته لوی ښکاري. وفي اعین الناس صغیر، او رسول الله مبارک فرمایي خلکو په نظر کې ډېر رکوټې دی، خلک وایي مړه یې دی غټو خبرو ته یې ګوره، وایي که نه وایي چې بار روز هغه مخکې یو غږ نه کوي سر جي ورته وایي ښه جي ورته یېرېږي دی که نه، و چې بار روز یې دی غټو خبرو ته یې وګوره، مړه دته وګوره دا غټې خبرې چې مړه دا څه شی دی، دا خلکو په نظر کې سپکي سپک څوک ورنږدې نه. رسول الله مبارک فرمایي دومره د خلکو په نظر کې سپکي چې هو اهون علیهم اهون علی الناس من کلب و خنزیر، چې د خلکو په نظر کې د سپي او د خنزیر نه بدتري، چې مړ شي خلک وایي مړه سپی وروکې که خره چې مړ شو، هر وخت کې به غب غب کول، په لاره به دې څوک نه شو تللی، ملا پسې غب غب، جومات پسې غب غب، مدرسې پسې غب غب، ګیري پسې غب غب، پټکي پسې غب غب، مړه یو 100 روپۍ وي ورسره، دا غب غب به یې کول غپېده به لکه د سپي په شان خنزیر غوندې به غپېده، خره چې دې خلاص شو.
طبرانی بیهقی امام بیهقی یو کتاب دی دا هغه سنن دا حدیث پاکه کې راغلی نو قبر باندې کې لوی باندې کې مال درک بچی درکل د لوی باغی باندې کې نه د خدای شکر ادا کا سجده ولګوا پیسہ او موټر کې خدای درکو د الله شکر ادا کا هر وخت الحمدلله وا چې بچی ته ګوره وی الحمدلله چې مال ته ګوره وی الحمدلله چې دولت ته ګوره وی الحمدلله موټر ته ګوره بنگلې ته ګوره وی الحمدلله لا حول ولا قوه الا بالله خدای زما د طرف نه دا تارا کړی دي ته ګوره چې خدای نعمت زیاتې کنه زیاتې کبر غرور ډېر خطرناک شی دی فرعون کو څه چلی ورسره وکړه الله پاک الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي موسی علیہ السلام چې ورغی موسی علیہ السلام د څه وایي لکه اوس هم یو سړی وایي دا خوار چنګي مولا دا خوار چنګي تا سره څه دي ملا صاحب تا سره څه دي هغه به الیس لی ملک مصر د مصر بادشاهي زمانه ده ورې قبر ته وهذه الانهار تجري من تحتي محلات نه دا نهرونه نه بیږي واقعي زه چې مصر ته لاړم او مې کتل نو د دې دریای نیل نه ځای په ځای باندې دا ناقې بیلې شوي دا نهرونه واړه نهرونه بیل شوي دي او نهر په غاړه مونږ هغه فیوم ته هم پکې لاړو واړه نهرونه د دې اوبو دپاره او بخور دپاره دې بیل شوي دي ځای په ځای د فرعون محلاتو جمع به یو ځای تېرو وړی به بل ځای تېرو ښکار له به لاړ دمه به بل محل کې کوله ځای په ځای د محلاتو یو ځای بل ځای نو تاسو نه ګورئ مصر بادشاهي زما ده او دا نهرونه دي زما د محل لاندې تېرېږي را تېرېږي او چې کومې محل و چې هغې کې موسی علیه السلام لوی شوی د هغې سره هم نهر تېر شوی دی هلته هم د دریای نیل یو چوا بیله شوې ده دا مخ قبر به یې کو که نه به کو او موسی علیه السلام ته یې لاس داسې وړقو وایي ګوره زما په دې لاس کې بنګړي دي ملا صاحب بنګړي دي تا سره بنګړي شته څونه قبر یې کو لیکن رب العالمین چې راونیوه نو هغه چې وي نهرونه مې دا محل لاندې بیږي هغه نهر پې د پاسه شو او دې پکې لاندې غوپه شو بحر قلزم تریخ دریاب سمندر کې خدای غرق او تباه ته کبر او غرور کې نشه کې ته بادشاہ غرور کې ودلی دلته نن د دنیا بادشاهان کوم ځای کې پراته دي نن په خپل وطن کې ځای نشته ستا د ملک د بادشاهانو او د وزیرانو ته پکېږې ما ځای نشته نن خپل وطن کې ټول بار تختی را تختی څوک یو خوا تختی څوک بل خوا تختی څوک یو ځای پټ دی څوک بل ځای پټ دی ولې خدای ښایي پرون چې تا ته چا سلوټ کاو او پروټوکول به یې دله درکاو نن د هغه نه تختې پټېږي پرون په لاره به روانې پولیس به درته ولاړو ټول روډ به بند کړی ولې گورنر صاحب را روان دي روډ به بند وزیر اعلی صاحب را روان دي روډ به بند نو وزیر اعظم صاحب را روان دي روډ به بند نن وفاقي وزیر را روان دي ښځه به هم غریبه په موټر کې پرته وه ډاکټر له بتله دا روډ ولې بند دی او بعضې زنانه به په لاره ماشوم کېده روډ به بند و ولې بند دی صبر وکړه وزیر اعظم صاحب روان دی صبر وکړئ وزیر صاحب روان دی او چې ته پولیس به هغې پورې غریب سر باندې لاس یې ښودی هغه به ورته کتل هم نه ولې د هغوی خپله ډیوټي ده فوجي افسر به راغی ورته به سلوټ به وکړه ولې د هغه خپله ډیوټي ده نن هماغه پولیس به ورځي او لاس ته ولې زنځیر اچي کړی او راکاږي یې دا د دنیا بادشاهي ده بادشاهي هغه ده چې د رب العالمین ده ته ختمیږي نه ابه د قیامت په ورځ باندې الله اعلان وکړي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده راولئ هغه بادشاهان چې چا به وي زه د عربو بادشاه یم او چا به وي زه د عجمو بادشاه یم راولئ چا به وي د پاکستان یم او چا به وي د هندوستان یم راولئ چې هغه چا به وي د امریکې یم او چا به وي د روسیې او د چین یم راولئ شته هېڅوک به جواب ورنه کوي هېڅوک به دا ونه وایي چې ته څوک یې او څوک نه لمن الملک اليوم بادشاهي د چا ده نن الله به په خپل آوازو کې په خپله به آوازو کې لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغه ذات ته چې هغه یو دی او شریک نه لري د هغې ذات بادشاهي د لله الواحد چې یو دی او القهار زورور دی نن د هغه مخې ته څوک نه شي ودرېدی نه مخکې ودرېدی شي نو اوس ودرېدی شي بادشاهي الله سره خوند کوي بادشاہان هم کبرجن دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث دی ثلاث درې کسان دي لا یکلمهم الله ولا یزکیهم یوم القیامه درې کسان دي خدای به ورسره د قیامت پر ورځ د رحم خبرې نه کوي ګورئ ښه ده درې کسان دي لا یکلم الله یوم القیامه قیامت پر ورځ به الله د فضل او د کرم او د رحم خبرې نه کوي هلته خلک رحم ته محتاج دي ولا یزکیهم یوم القیامه قیامت پر ورځ به خدای د ګناه نه پاک نه کي
درې کسان څوک دي؟ یو شیخ زانن چې دی بوډا دی او بیا هم زنا کوي. ځوان لام ګناه ده، ځوان لام نه چې زنا جایزه ده، هغه لام ګناه ده، خو چې بوډا شوې ظالمه نو ته ولې زنا کوې؟ د سترګو کوي څوک، که د اندام نشي کولی د بوډاګان د سترګو زنا کوي، د غوږ زنا کوي، د ژبې زنا کوي. ته خو بوډی بس که نه، خدای ته وګوره، بس ځواني کړې هر څوک له که نه ځواری کړې خپله ځواني غرقه کړه، د الله عبادت ته ونه کړه، نیکبخته اوس خو جومات ته وخېږه تسبیح راواله که نه، بس څه که نه څه کې نور چا له ګټې، بس اوس د بچي ځان له ګټي، بس لوڼه دې واده کړي دي هغه زمانې پیشه هغه پیشه، زامنو دې ودونه کړي ځان له ګټي نه ګټي، خپل کار به کوي وخېږه جومات ته اوس الله یاد که تسبیح راواله ذکر وکړه، بس که حجره دې اوس پرېږده. اوس هم ته په حجره کې ناست دی او دوه بالښت راته سر ته پراته دي او درې درته لنګې ته پراته دي او په خپلو نوکرانو همسایهګانو اوس هم ظلمونه کوې. اوس ظلمونه مه کوه، بس دی سبا بل اوس قبر ته روان، اوس لږ خدای ته مخ که نیکبخته، بل اوس قبر له روان اوس پرېږده به دا هر څه، دا هر څه دي پرېږده. ګورې که فالجو والې قسم په خدای که دې بچو دله وجود پاک کړ. ډېر غټ غټ خلک مې ولیدل نوم درته نه علم، ډېر غټ غټ خلک نوم درته نه علم چې کله داسې بیماری اوال چې هغه بېهوشه پراته دي، قسم په خدای قسم مې ته جومات کې وخوړو چې د هغوی اندامونه د متیازو نه بیا نرسانو او نوکرانو پاک کړي، بچو او نوسو وله ګوتې هم نه دي وروړي. هسې نومونه او راباندې مه اخلی، بده خبره سپکه خبره ده. مسلمان به پرده چې مسلمان بې عزتي به نه کوي. اسپتال کې پروت وي دا کور ته بوځه نه، پیسې ورکوي نرسانو له، تاسو یې خدمت کوئ. هغه د اسپتال عمله غریبانان هغوی به چا څه کوي، هغوی ول اندامونه پاکوي او کور کې وله بیا نوکره ساتلي، راشه دا مور خدمت مې کوه، خپله لور خپل انګوره به ورته نه نږدې کېږي. او هغې بابا له مزدور ساتلي، راشه راځه صفایي کوه، مزدور وله صفایي کوي، خپل زوی م ورته نږدې کېږي نه. بس دی که نه دونه دی دغه بچو له وګټله، نور قبلې ته مخ که نیکبخته تسبیح لاس کې واله، قرآن راواله، ذکر وکړه، الله ته لږ ځان نږدې که. شیخ زانن نو یې بوډا او بیا هم زنا کې، او زنا یوازې د اندام نه ده، د سترګو د خولې د ژبې او د سترګو دا ټوله زنا په دې کې مبتلا دی. یو دقه شو. بل څوک دی؟ ملک جبار، بادشاه کبرجن بادشاه. ته بادشاه سره کبر ولې کې؟ ته خلکو بادشاه مقرر کړی، جزي پیدا کړه، عاجز که چې د خلکو خوښ شي دعا درته وکړي. ته بادشاه جزي ځان کې پیدا کا، کبر مه کوه، لویي مه کوه. د فارس د علاقې نه استازي رالل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله. حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین او داسې بادشاه چې فارس او دا چې دی به مدینه کې لقیده نو فارس به ورسره هلته لقیده، خلک یې دومره یېرېدل، دبه وغوتې خلک. او چې راغلل هغوی وي چې دا به په لوی محل کې پروت دي او د ده خو به لوی پروټوکول وي، دنه به پولیس او فوج به ترې ګیر چاپېرې لکه څنګه چې د هغوی بادشاهان به، او دنه خو به وینځې او غلامان ګیر چاپېره ته وي، او ده خو به بنګړي او تاجونه اچولي. ولې عمر دی رضی الله تعالی عنه، دته خو به رسېدل هم ډېر ګراني چې څنګه راله چا تپوس وکړه امیرالمؤمنین عمر به کوم ځای ومونو؟ یا هغه مخامخ چې پروت دی هغه عمر دی. چې ورلل الله اکبر نو په یو سوري په خاورو د پاسه پروت و، په خاورو پروت دی. اوهو مونږ خو وی چې ته امیرالمؤمنین عمر یې، وی د مسلمانانو خادم عمر یې مو. مون خدا خیالو چې تا ته به څومره پروټوکول وي او تا ته به څوک څنګه رسېږي، په خاورو پروت، څادر د خاورو، وجود د خاورو، نو بستر هم نشته، څادر هم نشي ځان ته لاندې واچوې. عمر اسم دی خاورې له بله روان دی، نو به یې پې پروت. امیرالمؤمنین شو څه شو؟ څه جالو شو؟ په دې خاورې لاس یې بله روان یم پکې. اوس خو صرف لاندې خاوره پرته ده، بیا به یا لاندې هم خاورې، بره به هم خاورې، ښي طرف ته هم خاوره، ګس طرف ته هم خاوره، یو خوا هم د خاورې دیوال، بل خوا هم د خاورې دیوال، بره د خاورې چت، لاندې د خاورې فرش. غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلی دی صلی الله علیه وسلم، د هغه نه لوی شخصیت بل نو. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر لا يمكن الثناء کما کا چې صح صفت دی او حق دی زه نشم ویلی، خو دومره ویم چې د الله نه لاندې باقي د ټول مخلوق ته مرتبه اوچته ده. لیکن ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلامانو سره یو ځای کار کړی.
ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلام او نوکر به په اوښ سور او رسول الله مبارک پړی نیولی دی ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی د کور کار ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی چې ځان له جامه په خپله ګنډلې ده نه حبیبیانې دي چې جامه به یې وشلې په خپله به یې ګنډله بورقه قسم په خدای بورقه د کوي په خپله ګنډلې څپلی ځان له په خپله ګنډلې رسول الله مبارک ما لیدلی دی خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پرېږدي او په بل طرف روان شي دا بدبخته دی دا بدبخته دی د پیغمبر په نقش قدم لاړ شي هغه کې عجیزي و ځان کې عجیزي پیدا هغه کې کبر ولونی و کبر ولوی ونه کې یا بادشاہ له څه پکار چې ته کبر جن کې ته خو محتاج یې چې سبا خلک اوټ راکړي خاجزي وکړه چې بیا له خلک اوټ درکړي ته خو محتاج یې خلک دعاګانې درته وکړي تا ته به خلک خیرې کوي چې ته کبر جنې بادشاہ له څه کبر پکار دی بادشاہ او کبر کول حضرت عمر ابن عبدالعزیز 3.5 کاله حکومت کړی دی میلمانه رالل چې میلمانه رالل ډیوه بله واغه ډیوه پړق پړق کوي پړق پړق دی په خپله ورپاسې د ډیوې برابر کړه میلمنو ورته ویې ته خو بادشاه امیر المؤمنین نو غلام ته به دې ویلي ډیوه به یې سمه کړې وه ما ته به دې ویلي ډیوه به مې سمه کړې وه نو ته په خپله پاسېدې او ډیوه پړق پړقي غلام شته نوکر شته او رعیت شته بل چاته ولې نه وې هغه څه وې وی ډیوې نه مخکې عمر ومه چې ډیوه مې جوړو سموله عمر او اوس عمر یم بادشاه نه مخکې عمر وم بادشاه نه پس به عمر یم فرق نه دی راغلی نوم هغه دی کبر نشته عاجزي ده دیو جن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مینا سره روان دی لوی لښکر دی ورسره لوی وزیران دی ورسره څومره لوی شخصیت عمر چې رسول الله مبارک یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل نه څو ځل هغه عمر چې رسول الله مبارک د هغه په حق کې فرمایلی دي که ما نه پس پیغمبر وی عمر به او انه لا نبی بعد ما نه پس به نه راځي که وی عمر به هغه عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق چې یو ځل رسول الله مبارک جومات ته ننوتی د مسجد نبوي ته نو ښي طرف ته ابوبکر دی او ګس طرف ته عمر دی یو لاس کې ابوبکر ونیوه رضی الله تعالی عنه بل لاس کې عمر ونیوه رضی الله تعالی عنه او داسې کړې صحابو ته مخ کړې وی هکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو هغه شخصیت رسول الله مبارک د جنت د کور او د محل خوشخبري مو ورکړې ده عمر ستا محل مې ولیده لکه مې رالل چې زه وردن نشم او عمر ستا غیرت را مخکې شو هسې نه غوسه در نشي ما محل ته بې د ما اجازت نه ولې ننوتې نو هغه په جړا شو د خوشحالۍ نه ابکا غارو یا رسول الله الله رسوله ما به په تا غیرت کوم ته ننوتې وی خو فخر و زما دپاره خوشحالي و ما دپاره لیکن هغه عمر فاروق رضی الله عنه هغه عمر حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله مبارک رازدار دی ډېر رازونه دي ورسره د پیغمبر مبارک حذیفه راوغوت حذیفه یو تپوس ته نه کوم تا سره خو د حضور پاک مبارک ډېر رازونه پراته دي که نه وی او ډېر وی منافقین یې درته ښولي دي وی او بلکل امیر المؤمنین لکه مې لست پروت دی د منافقینو ما ته ښولي فلان کې منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق ټول یې راته ښودلي دي خو ګوره امیر المؤمنین که غواړې درته ښولی نشم ښولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز د طالبانو ته ویم زه ورته ویم هغه مو یریده که ورته مې وښول چې دا منافقین دي نه خو بهادر انسان دی اوس به توره والي ټول به ټک وزترېږي زه به یم هسې امیر المؤمنین نشم خولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز دا نشم خولی حضرت عمر وجړل ورته وی نه حذیفه ما ته مخایا دا منافقین د پیغمبر مبارک راز دی خو ته د منافقینو په دې لیست باندې یو نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته دومره د خدای یره پې غالبه ده دومره
دومره لکه عاجزي پرته ده. او د مینا په میدان کې روان دی او د دنیا خلق ورسره دی، صحابه او جرنیلان د فوج او د پولیس مشران او وزیران او مشیران، او یو غونډۍ ته اوخت او دغه ګریوان یې ونیوه، دغسې دا ګریوان دی ونیوه، دی ونیوه داسې، او خلکو ته یې مخ کړی او څه وایي خلکو ته داسې خلکو متوجه شي، او داس ګریوان یې ځان ونیوه، او چې ګریوان یې سینګ ونیوه که نه، دا خبره واوره نو څه وایي ای عمره یاد دي شي، خلک حیران دي چې دا دې څه وایي، عمره یاد دي شي دلته به دې اوښان څرول، دلته سپلی به دې نه وې، جامې به دې نه وې، شلېدلې به وې، او د اوښانو چې به مې دلته وڅرول د شپې به مې کور ته بوتل نو پلار به راته وی خطا به ای عمره تا نه به څه جوړېږي، خلک سار اوښان بوځي ماښام یې ماړه راولي، ته یې اوږې بوځې اوږې راولې، عمره د اوښانو د چلولو سره په چلم نه پوهېږې، اوښان نه شي څرولی، تا نه به څه جوړېږي عمره. عمره هغه کس وی ګورې دا نن چې دنیا در نه تاویږي دا صرف د قرآن او د رسول الله مبارک برکت دی. زما رونو بادشاه به کبر نه کوي، ته کبر سره پاره کې بس خدای مقام درکه کنه، عاجزي وکړه، غریبو سره کښېنه، مسکینانو سره کښېنه، قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو سره یو ځای به ناستو، ځان یې اوچت نه حسابه، بهر نه میلمه راغی پته به ورته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام کوم یو دی. نو یو څوک شو شیخ زانن چې دی لا بوډا دی بیا زنا کوي، او بل ملکون یو بادشاه جبارون چې بیا کبرجن کوي، او دریم څوک دی فقیر مختال، آها چې دی غریب دی بیا کبر کوي، مالدار لم کبر ګناه ده، د مال خوشته کنه، مالدار لم کبر لوی جرم دی، لوی جرم، کارخانه موټر خوشته کنه نو کم وخت ته ولې کبر کوي، ته ګوره د خدای غیرت ته چې مالداري درکوي که نه درکوي، خدای په دې فقر هم خوشحاله، شکر دې په سترګو جوړې، خدای په دې فقر هم خوشحاله یم، بلکې خان دې په لاسو شل دی، خدای په دې فقر هم خوشحاله یم، اگه خان دې تا ته نه ودرېږي زه تا ته 15 وخته ولاړ یم. نه خانان نیکان خلک هم ستا الحمدلله، صالحان خلک، اگه گورنر دی او نواب دی تا ته نه ودرېږي او زه تا ته ولاړ یم، هغه سره تسبیح لاس کې نشته، ما سره تسبیح لاس کې هغه بچو پسې منډه وي، ماله خدای ته بچي را کړي دا ووایه. د مارونو کبر خدای بدي شي، هغه فرعون یې راواغې چې هغه چغې به یې والې بحر قلزم کې غرق که، او نن یم جوسه د مصر په میوزیم کې عجایبګر کې پرته ده، سخا داړې، دا سخا پوزه، دا سخا لاسونه، او په صندوق کې د شیشې بندې خلک ورځي او تماشې یې کوي، او زه خو چې ودرېدم هلکه د فرعون ملاقات به په دې نیت نه کوو، دا خو ملاقات خلک د لوی سړي کوي، بیا خو ګناه د کفر دی، دا ته به لوی سړی نه وایو، ده خو د خدای دعوه کړې وه، وایي زه خدای یم، هوټي زه نه، خدای ته خېټه کې د 15 دړی غول پراته دي او خدای یم، ته خدای متیاز یې، ورشه وګوره چې کوم بینده نه ځي، ټټی کې چې کښېنې له غوندې وګوره چې څونه بینده نه ځي، سهار او ماښام څومره سوټه کې، ته خدای یې، ته ځان ته رب وې، رب هغه ذات دی چې بیماري نه راځي، تکلیف نه راځي، ډوډۍ ته خوراک ته او دسماتي ته محتاج نه دی، صفا او ستره، ان الله جمیل یحب الجمال، پاک او خوبصورت او ستره دی الحمدلله. ما وی پیغور به ورکوو د یړه کې مې راغلی داسې ما ټیزه نه ما وی د شکل ته دی وګوره تا وی زه رب یم، زه خدای یم، هلته پروت دی غرور. او شیطان سره خدای څه وکړل، شیطان هم وی که نه خلقتنی من نار وخلقته من طین، د ده ته سجده وکړم آدم علیه السلام دې خټې نه پیدا، زه د اور نه پیدا، کبر یې وکړه، کبر ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن وایي د خدای د حکم نه انکار وکړه او کبر یې وکړه. اوس هم چې څوک د الله احکامات نه مني دا کبر جني، دا کبر کوي، چې د خدای د حکم دا فرمانی څوک هم کوي دا کبر کوي، مونځ نه راځي دا کبرجن دی، د خدای ته حاجت نشته، دې ځان ته خدای ته محتاج نه ګڼي، دې چې مونځ نه کوي که نه، دې روژه نه نیسي که نه، دې خدای ته دې ته ځان لوی ښکاري چې مړه روژې ته پکې حاجت دی،
منځ ته به پکې ساجت دی منځو کا تندې په خاورو لګوه عاجزي وکړه یو ورځ په دا ناره تېره کا یو منټ یو ورځ په دا ناره تېره کا او لوږه تېره کا عاجزي وکړه الله پاک ته د خدای پیسې راواله د خدای په لار کې ورکړه عاجزي وکړه د خدای مال راواله خدای پاک له ورکړه عاجزي وکړه ته ګوره چې خدای په دنیا او په آخرت کې عزت درکوي او که نه درکوي ابا واستکبر وکان من الکافرین کبر یې وکړه کوزېږه شابه جنت ته کوزېږه بالکل کوزېږه جنت نه تعالی نه دی مناسب ان تتکبر فیها چې په جنت کې تکبر وکړي فاخرج وځه ورک شه کبر لوی ما سره خایږي ته څه شی امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی دي 80,000 کال عبادت یې کړی څونه 80,000 سال عبادت عابد دی ته وایي ذکرونه او روجې او فرشتو سره به بر اوسېده خو چې تکبر یې وکړه زه دغه یم د اور نه پیدا او ده ته به سجده لګوم 80,000 کال عبادت په اوبو لو شو ختم ذلیل او رسوا شو دنیا ته یې راولېږه ځه اوس دنیا ته بس او بیا هم عاجزي ونه کړه بیا هم معافي ونه غوښتله بیا څه وایي وی د دې آدم د لاسه خو زه ذلیل کړم هر طرف نه به وله راتاوېږم هر طرف نه او دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم د ده بچي به تابعدارۍ ته ستا نه پرېږدم الله وی ښه ما ته قسمونه خورئ ما ته بډې وی ما له جوابونه راکئ چې د دې آدم اولاد کم هم ستا ومنل ستا او دې به ټول دوزخ په دنه ډک کړم ان عبادي لیس لک علیه سوء فکر مه کوه چې کوم زما بندگان دي بندگی د عاجزي ده پکې بندگی د عاجزي ده پچا کې هغه ته ټرت هم نشي کولی اکه ګناه وکړي بخښم به ورته ځه څه کولی شي چا کې عاجزي رو بندگی رو ما ته تندې په سر لګئ ته ورسره هر څونه چې ګمراه کې زه به یې بخښم او جنت ته به لېږم ته څه کولی شي زما وروڼو په کبر خدای ډېر خفه کوي په عاجزۍ الله خوشحالېږي یو ځل رسول الله مبارک د مدینې منورې په لاره په روانه داسې یو ډیران ته ودرېده صحابه سره ودرېدل چې ډیران سره څه کوي صحابه هم پوزې پټې کړې وي دا څه شی دی وي دا ډیران دی وی ډیران څه ته وایي ګوره پیغمبر مبارک ډېر هوښیار دی وی صاحب دا خلک پکې دا ډوډۍ چې څښاشي وغورځوي ترکاري څښاشي دلته یې وغورځوي کور کې چې کوم ګند من دي دلته راوغورځوي دا وي ټوکړۍ موکړۍ زړې جامې دي چې خیرنې شي او وغورځېږي دلته کې وي دا هډوکي دا چې څوک خوراک وکړي هغه چرګ مرګ ګډ مړ وخوري هډوکي دلته وغورځوي دا هغه څیز دی رسول الله مبارک او فرمایل نه دا هغه څیز دی چې د کوم څیز دپاره یو ورور لګي بل ورور وجني څه دپاره وجني ډوډۍ دپاره هغه ډوډۍ چې خېټې ته لاړه دی ډېران ته راشي هغه ډوډۍ چې په ځمکه پرېوته هغه ترکاري چې څښا شوه دلته راشي هغه رور د رور دپاره او مسلمان د کپړې دپاره وجني ډوډۍ دپاره وجني دا هغه کپړه ده چې دلته اوس خیرنه پرته ده پوزه دې پټوی کم سیز لکه مسلمان وجني رور حیا اخلي نن هغه سیز دی هغه خوره ده هغه کمې خورې ده چې یو بل وجني دا د ډیران تاسو د سپې مې پټوي کبر باندې الله خفه کېږي کبر به نه کوو عاجزي به کوو په عاجزۍ الله خوشحالېږي غرور به نه کوو بل مسلمان ته به سپک نه ګورو غریب ته به سپک نه ګورو مزدور دیاړیمار ته به سپک نه ګورو همسایه ته به سپک نه ګورو افسر به خپل کشر ما تحت ته سپک نه ګوري بالکل نه بالکل به نه ګوري ځان به زړونه نه ښکته ګڼي او د خدای شکر به ادا کوې او حمد به وې قسم په خدای په دې خدای خوشحالېږي الله به خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمای لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر چې د چا په زړه کې د شلشم د دانې عمره کبر پروتي جنت ته به نه ځي هله به ځي چې په دوزخ کې وډبئ او د دغه کبر غرور ته وباسي او پاکي کې د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي پلیته او خیرنه جامه څوک نه اچوي چې ښې وډبئ په خټکوانو کې او په صوباړو باندې هلې اچوي دی به ښه ډبولي هله به ځي نو کبر به نه کوو ښه انشاءالله عهد به کوو عهد چې انشاءالله مونږ به کبر نه کوو لویي به نه کوو لویي چا سره ښایېږي وایه الله سره او بل مسلمان ته به سپک نه ګورو
بالکل سپک به نه ګورو او پیسې او دولت خدای درکړه د خدای شکر به ادا کړې د خدای رحم به وکړې دین ته سپک کتل ګیرې ته سپک کتل پټکي ته سپک کتل مسلمان ته سپک کتل غریب ته سپک کتل دیاړي مار ته سپک کتل ملا ته سپک کتل غریب ته سپک دا به بالکل نه کوو ښځې ته سپک کتل دا به لور ته ښه نظر نه کول او زوی ته ښه نظر کول دا به نه کوو انشاءالله په دې الله خفه کېږي هر چا ته په دروند نظر ګورو او چې کم دینداره دی او خدای سره نسبت دی دین والا خلک دینداره د الله د خاطره به موږ د هغې قدر کوو د هغې عزت به کوو خدای به زموږ قدر او عزت به کوي مور یې ناجوړه مور یې ډېره زیاته خوښه او ډېره زیاته مینه یې ورسره لږه نه مور یې په هسپتال کې پرته وه او ډاکټر ورته وی چې نن او سبا ستا د مور بس دا ورځ دوه دي زیاتې نه دي دې غریب به سار لاړ مور سره به ناستو او ما خام ماسخوتن به د مور نه راغی دقه یو زوی دی او دغه یوې مور ده د شپې خو خدای زه دې مور سره څوکم او خدای ته به یې جړل د مور دپاره سار به لاړ څه پیمې به یې وړل او ماسخوتن به ترې راغی مور یې په هسپتال کې او ډاکټران ورته وایي دا بوځه زه کم خوا بوځم دا مور خدمت به یې څوک کوي بس دلته به جړل به نو چې ماسخوتن به دې ته که نه نو لارې کې پټرول پمپ ولته به یې تیل اچول خو دی روان دی مور یې سختر او ډاکټران ورته وایي چې ورځ دوه دی ژوند یې زیات نشته دی روان دی شپې له کور ته چې زه خو ورام وروایا پی وله تیار کړم او سار وله راوړم نو لار کې پټرول پمپ کې ودرېده نو یو سوالګرې سړی راغی غریب چې هغه راغی نو هغه ورته وی لاسونه یې وی ډېر زیات عجیز یم بچی مې نار دی او د خدای دپاره ماله څه پیسې ده نو د جیب کې هر څونه پیسې چې وی هغې راواخېستې په مور هم خرچه کېږي او هغه سوالګرې لی ورکړې دا واله و یار بچې یو کار وکړورې مور مې ډېره زیاته ناجوړه او زما په ویړه دنیا کې دغه یو مور ده واقعي مور ډېر عجیبه شی وي د مور د درد نه دی خدای تاسو ساتي تاسو ساتي زما مور ده او بیماره پرته ده په هسپتال کې ناجوړه پرته ده او ورځ دوه دي لږه دوا وکړه خدای پاک که جوړه کړي نو زما وروڼو خدای پاک ایوب علیه السلام بې ډاکټره جوړ کړی دی بے طبیب او بے حکیم یې جوړ کړی دی بے دارو یې جوړ کړی دی الله کولی شي هغه غریب دوا وکړه هغه او دی لاړ کور ته سهار وختي چې سینګ راغی او هغه د مور هغه واټ له ورغې ویې کتل نو مور یې په کټ کې نه وه بس یا خدایا مور مې جوړ مړه شوې دوی جوړ لمبولو لوڼې مور مې څه شوه مور څه شوه منډه یې کړه کاونټر له وی دغه ځای کې پلانکي بیډ باندې زما مور پرته وه اخو نشته وی مبارک دې شه مور باندې د خدای پاک څه ناشنا پدل بیګا کړی دی وی څه پدل پې شوی دی وی ډاکټرانو خو ټولو لیکلو چې ورځ دوه ورځې ژوند دې زیات نشته دی خو بیګا د شپې د مور ښه شوې ده پېشمني نوره ښه شوې ده سارې خپې کوزې کړي دي اوس ډاکټرانو واک له بوتلې د ګرځي بار اوهو زما مور ګرځي ورمنډه کړې سترګو کې اوښکې او خوشحالۍ نه جاړي مور ته ورته غاړه وت مور دې ښکل که مور ته خو د لاس تړه کولو نه وې تا له خو خوله کې قاشوغه کې مونږ خوروا او پی به در کول څه چلو شو وی بچې هېڅ پته راته نه لګي خو د شپې اوده ومه او یو سړی راغی یو سړی او ما ته وی زه ستا د بچي صدقه یم زه ستا د بچي صدقه یم او د مټې ونیوم چې پاسه وی کټ کې کېنولم لاس مې هم کار شروع کړه خپې مې هم کار شروع کړی وی کوزه شم او ټیک ټاک شم صدقه ډېر قیمتي شی دی نو بیا هغه صدقه چې ستاسو جومات کې وي خدای دپاره خو یو کس خوشحاله که نه د الله خوشحاله هغه صدقه چې مدرسې دپاره هغه صدقه چې په هغه ځمکه باندې د خدای لمونځ به کېږي او په هغې کې به تلاوت کېږي او قرآن به لوستلی کېږي دغه